پاکستان کې د یو خره بیه $1000 ته لوړه شوې. پاکستان رسنیو چین ته د لیږلو له امله په دغه هیواد کې د یو خره بیه له $1000 لوړه شوې. ویل کېږي په چین کې د خرو غوښې خوړل او له پوستکي څخه د درملو په جوړولو زیات شوي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو خره بیه $300,000 ته پورته شوې ده. یو شمېر پاکستاني رسنیو له قوله د 2023 کال د سروې له مخې په پاکستان کې د یو کال په لړ کې د خرو شمېر زیات شوی و. په سلامونو مو ورکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر دې وړاندې رویټرز په یوه خبریز څیړنیز راپور کې ویلي وو چې د خرو د پوستکي څخه ایستل شوي کلاجن څخه دودیز درمل ترې جوړیږي. دغه څیړنیز راپور د چین د دولتي رسنیو په حواله لیکلی وو چې د خره د پوستکي د هر 500 ګرامو بیه $420 ته رسیدلې ده. کلاجن د یو پروټین نوم دی چې په بیلابیلو موجوداتو کې پیدا کیږي او د مخ او بدن د ښکلا ځوان ساتلو لپاره کارول کیږي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، الله پامان.